نورانیت د دنیا تورې تیارې کړلې رڼا درس جهان پوزري دو شولا زمینا تر سما. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالله ارمانی سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که چیرته د یو کس میرمن وفات شي نو آیا هغه میرمن د خپل خاوند دپاره محرمه ده او که نه ده؟ هدف یې دا دی چې دا خاوند خپلې میرمنې ته غسل ورکولی شي که نه شي، خاوند خپلې میرمنې ته کفن ورکولی شي که نه شي، خاوند خپله میرمنه په قبر کې کوزولی شي که نشي کوزولی. فقها لیکي چې کله د یو خاوند میرمن وفات شي آیا دا خاوند خپلې میرمنې ته غسل ورکولی شي که نشي ورکولی؟ په دې باره کې مختلف روایتونه موجود دي، خو زموږ د حنفي فقه وچتې فتاواوې دا لیکي د ښځې تر وفات وروسته لکه څرنګه چې د دواړو نکاح له منځه ځي او دواړه د یو بل لپاره پردی کیږي، نو له دې وجې خاوند خپلې ښځې ته او خپلې میرمنې ته غسل نشي ورکولی. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په 2م جلد کې په 198 صفحه کې کتاب الجنایز کې لیکي چې خاوند خپلې میرمنې ته د هغې د مرګ نه وروسته غسل نشي ورکولی. خاوند خپلې میرمنې ته د هغې له مرګه وروسته لاس نشي وروړی، لکن کتلی شي ورته. غسل نشي ورکولی، لاس نشي وروړلی، اما نظر ورته کولی شي، یعنی کتلی شي ورته. همدارنګه فقه اسلامی په 2م جلد کې په 458 صفحه کې کتاب الجنایز کې لیکي چې احناف لیکي چې سړي لپاره دا جایز نه دی چې هغه خپله میرمنه د هغې له مرګه وروسته ووینځي، یعنې غسل ورکړي. همدارنګه لاس وروړلی ورته هم جایز نه دی. ولی؟ لانقطاع النکاح، نکاح ختمه شو. ويجوز له النظر الیها فی الاصح لان النظر اخف من المس. کتلی شي ورته، ځکه دا کتل چې دی دا اخف دی، سپک دی، ډیر سپک دی د لاس وروړلو نه. همدارنګه د ښځې تر مرګ وروسته د ښځې او د خاوند د ازدواج رشته کیږي، پرې کیږي او دواړه د یو او بل لپاره پردي جوړیږي، نو د ښځې د وفات نه وروسته خاوند نشي کولی چې خپلې ښځې ته کفن ور واغوندي. په کتلو کې حرج نشته، اما کفن نشي ورکولی. همدغه مسئله بیا هم علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې 2م جلد کې 198 صفحه کې او امداد الفتاوا په لومړني جلد کې په 485 صفحه کې په تفصیل سره څیړي. همدارنګه د خاوند لپاره خپلې ښځې ته تر وفات کېدو وروسته لاس لګول شرعا منع دي، نو لهذا د نورو وارثانو په موجودوالي کې خاوند خپله ښځه قبر ته نشي کته کولی.
نو خاوند خپله ښځه قبر ته نشي کته کولی چې نور وارثان موجود وي. خاوند خپلې ښځې ته غسل نشي ورکولی. همدارنګه خاوند خپلې ښځې ته کفن نشي وراغوستلی. لویه معجزه د عظمت کلم الله، تورات انجیل زبور کی هم توصیف د مصطفی، تورات انجیل زبور کی هم توصیف د مصطفی. دا لویه معجزه د عظمت کلم الله، تورات انجیل زبور کی هم توصیف د مصطفی، تورات انجیل زبور کی هم توصیف د مصطفی. وټول انس جن او هر زی روح ته معرفت شته، د په نورانیت کې عجیب غوندې حکمت شته. وټول انس جن او هر زی روح ته معرفت شته، د په نورانیت کې عجیب غوندې حکمت شته. په نور یې ذوالجلال کړله دنیا رڼا رڼا، تورات انجیل زبور کی هم توصیف د مصطفی، تورات انجیل زبور کی هم توصیف د مصطفی. په نور یې ذوالجلال کړله دنیا رڼا رڼا، تورات انجیل زبور کی هم توصیف د مصطفی.